آسیایي سیالیو په لړ کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې پاکستان مات کړ. د 2023م کال آسیایي سیالۍ چې د چین په کوربتوب ترسره کیږي پکې د نورو ورزشونو ترڅنګ کرکټ ته هم ځای ورکړل شوی. نن د دغو سیالیو په لړ کې د افغانستان کرکټ الف یا د افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو پایلوبې ته ووته. د افغان ابدالیانو لوبډله سبا په چین کې د آسیایي لوبو په پایلوبه کې له هند سره مخ کیږي. دا لومړی ځل دی چې هند په آسیایي سیالیو کې لوبیږي. په همدې حال کې د 2010 کال په آسیایي سیالیو کې د کرکټ لوبو لومړی پړاو ترسره شوی و چې بنگلادیش ګټلی و. په دویم پړاو کې چې په 2014 کال کې ترسره شوی و افغانستان پایلوبې ته وتلی و خو اتلولي سریلانکا ګټلې وه. او دا چې د 2023م کال په پړاو کې هندوستان هم شته او د ملي لوبډلې خورا پیاوړي او مخکښ لوبغاړي ورسره لوبیږي، نو له همدې امله به له هندۍ لوبډلې بریا ګرانه وي. خو د افغان ابدالیانو لوبډلې نن پاکستان ته په ماتې ورکولو سره ثابته کړه چې د پخوا په پرتله لا ډیر پیاوړي دي.